یو ملګری سوال کړل د زیر ناف چې کوم اختدي د نامه دلاله چې کوم اختدي یعنی د شرمګاه وغیرہ د دې کټکولو حدود څه دي او دغه شانتي د بغل یعنی د ترخکونه چي دي د دې اخته د دې حدود څه دي او سور ورځې بعد د دې صفائی ضروری ده د دې صفائی ضروری ده آیا دا فرض دی واجب دی سنت دی مستحب دی څه دي یعنی دا صفا کول فرض دی واجب دی سنت دی او د دین علاوه جو سوال ادا کړل چې مثال طور پر یو زنانه هغه د بلیډ بذریعہ باندې خپل اخته صفا کول شي دغه شانتي یو نارینه هغه خپل وخت چې کوم دي هغه د دوايي په ذریعہ د کریم وغیرہ په ذریعہ باندې صفا کول شي یعنی شي کول دا یو څو مسائل دي دا ډېر اهم ویډیو دا ځکه چې ډېر خلکو ته د دې حواله سره اندازه نشته ګوره ټول مخکنه خبره ده چې په اسلام کې د صفائی ډېر غټ اهتمام دی ډېر غټ حکم دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صفائی چې کوم دا نصف ایمان دی یعنی نیم ایمان دی او په اسلام کې د صفائی ډېر غټ فضایل دي ډېر زیات چې کوم دی حکم دی ځکه چې کله موږ تاسو موږ کو 15 وخت موږ کو دا غي نه مخکې موږ خپل بالکل ځان صفا کو د دې پورې چې زمونږ په کپړه باندې یو لغونه نجاست لګیدلې داغي انزل حکم مونږ ته چې هغه بالکل صفا ده او روز کې 15 وخت مونږ د الله رب عزت په دربار کې پیش کیږو مسکو نو د یو مؤمن لپاره پکار ده چې څنګه اندرونی سطح باندې خپل ځړه صفا ساتي خپل عقیده صفا ساتي دغه شان چې کوم بیرونی جسم صفای ده د دې حکم اوس راځو خپل مسلې طرف ته چې د زیر ناف چې کوم اختدي د شرمګاه وغیرہ او دا شانتي د دې ترخکونو د اخته چې کوم دي د دې حدود څه دي ګوره د دې حدود د نوم د لاندې نامه د لاندې چې څومره اختدي کته د شرمګاه پورې کته د غټو بولو چې کوم لار داغه پورې چې کوم آس پاس او دا شانتي د رانونه چې دي د دې هغه حصہ چې کوم باندې د نجاست لګیدو یعنی د غلاظت لګیدو د بول او بار لګیدو امکان یا غټول د ټول صفای ده یعنی د نوم نواله دي خې طرف ته چپ طرف ته چې کوم کده څومره اختی دي دا شان چې کوم خصوصیتین دي خصوصیتین چې کوم دي دا غي لپاسم چې کوم اختراع هتل دي دا صفا کولم ضروری دي دا شانتي چې کوم د غټو بول لار را دا غي سره آس پاس چې کوم اختی دنه طرف ته باغې باندې د نجاست لګیدو خطر نو دغه صفا کولم ضروری دي ځکه چې مین مقصد چې کوم دي هغه د نجاست نه بچ کېدی دي سمجھ کې خبر راځي د نوم د لاندې والی د کته چې کوم شرمګاه دي خصوصیتین دي آس پاس کته د غټو بول د لاره پوری او دغه شانتي چې کوم رانونه دي ران هغه حصہ چې کوم باندې د نجاست لګیدو یعنی د غند لګیدو خطر وي نو هغه چې کوم دي داغه پوری د دې صفائی ضروری ده دغه شانتي ترخونه چې کوم دي ترخونه د لاندې چې کوم اختدي هغه صفا کول ضروری دي بیا کته پکته چې کوم دي د سینې وغیرہ د ضروری دي صرف د ترخونو کې دلاندې چې کوم دنه طرف ته چې کوم د اختدي د صفائی ضروری ده او سورج بعد د صفائی ده نو کوشش دا وکړي چې هر هفته چې کوم دي هر هفته بعد د صفائی کول هر هفته بعد د صفائی کول که هر هفته باندې شي کول 10 ورځې یا زیات نه زیات چې کوم دي 15 ورځې او یو سړی داسي یو زنانه داسي چې هغه باندې سلوي ورځې تیری شي ادي خپل صفائی نه کړي دا عمل حرام دی دا مکروه دی مکروه تحریمی دی مکروه عمل نه دا چې سلوي ورځې به تیری شي په یو نارینه باندې زنانه باندې خپل د اختینی صفا کړي نو دا یو حرام عمل نو کوشش دا وکړي چې خپل د صفائی خیال وساتي دویمه خبره دا ده چې آیا زنانه یو سوال دا شوی دی چې آیا زنانه د بلیډ وزریه باندې خپل اخت صفا کول شي یا نشي کولای د بلیډ وزریه باندې صفا کول شي اصل مقصد چې کوم دی هغه صفائی ده لیکن بهتره دا د خزو لپاره چې هغه چې کوم کریم وغیرہ نور چې کوم دوايي نه دغه وزریه باندې خپل صفائی وکړي دغه شان چې کوم نارینه دي دغه لپاره چې کوم د بلیډ استعمال هغه زیاته بهتر دی دغه د صحت په حواله سره د مردانه طاقت په حواله سره بلیډ چې کوم دی هغه د نارینه سړي لپاره بهتر دی نو دا چې کوم دی ضروری مسائل دي د زیر ناف چې کوم اختری دغه شان دي د ترخونه چې کوم اختری په هغه حواله سره دغه حدود ما تاسو خو او دغه چې کوم روزي دي چې سورځي بعد به د صفائی کوي او دغه طریقه ما تاسو خو امید کوم چې دې حواله سره چې کوم څومره مسائل دي
دا تاسو ته ما وخلو دا بس تاسو په سمجھ کې راغلي الله رب عزت منګ تاسو لا پدې عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته